کوم باقي چې سندرې خوند وکړو او ستاسو احساسات هم قابل نقد وي. دوستانو آیا نغمه په من حق لري که نه لري؟ که یوه شي بغلي شي نو د نغمې حق به ادا کړي. کوم زما په لاس کې یوه ګېډۍ ګلان دي. د افغانستان یو ډېر خوږ زلمی، یو با احساسه زلمی، یو تحصیل یافته انسان، یو مدیر هغه څوک چې نن سبا د کلتور د وزارت واک یې په لاس کې دی. ډاکټر صاحب سادات چې د وزارت کلتور معین دی او اوس سرپرست د وزارت دی، دی راځي سټیج ته او ستاسو په نمایندګۍ درنې نغمې ته دا ګل ستاسو لخوا ورکوي. د ګران ډاکټر صاحب سادات په انتخاب ژوندي ځوانان او د ځوانانو پر شا علمي مفکوره جناب ډاکټر صاحب سادات. خوشحاله شئ زموږ ځوانانو ته زموږ زړونو ته دې خوشحالي ورکړه. تا دې خدای خوشحاله لري. د ټولو ځوانان ستاسو په قدر، ستاسو په شخصیت، ستاسو په وړتیا پوهېږي او ډېره مینه درکوي او د دغو ځوانانو د عمرونو ارمانو د تاسو سره په مینه محبت ستاسو سندرې واوري او زه د ټولو ځوانانو په نمایندګۍ تاسو نه ډېره مننه کوم. ګرانداد دې مې بیبي خوشحاله شئ، هر کله راشئ. زموږ محفل الله ښایسته کړي، ځکه چې دا یو نه مخکې چې مقصودي صاحبزادې څومره تعریف وکړي او ډېر کم دي، دوی په اصل کې یو ملي شخصیت دی د افغانستان، یو ملي شخصیت دی. نو په یو به ښه چکچکې وکړي او ډاکټر صاحب سادات د افغانستان د ځوانانو ملاتړی ډېر مهرباني شئ. ډېر مننه نغمه جانې مهرباني وکړئ. نغمه صاحب د خوست هم نه روح زموږ لیدونکو ښاپیرۍ نغمو بیا هم ستاسو لپاره سندرې وایي، نو زموږ سره اوسېږئ تر څو له دغه خوندور محفل څخه تاسو خوند او